دا سور اور چا بل کړی دی نن پښتانه بچي داسې خوارزار ولی دي زلمی بدحال ولی دي مشران دردېدلې ځپلې ولی دي په ټوله نړۍ کې زما په خاوره ولې اور بل دی زما سیمه ولې دهشتګرد دی او قتل و غارت سره مخ ده لکه څنګه چې شاعر وایي بسم الله الرحمن الرحیم د محفل د ښکلاګانو قدرمندو مشرانو د روحانه سباوون د رڼاګانو عزتمندو استادانو د مستقبل د امیدونو ګلالو ماشومانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پښتون لا پدې سیمه امن غواړو ژوندون غواړو پښتون لا پدې سیمه امن غواړو ژوندون غواړو راتلونکي ګلالو لا د امن لټون غواړو نن په خپله ژبه کې د خپل بدنصیب هیواد او زړه دردونکي ارمان د خپل زړه نه راوباسم او ډېر په غمجنه ژبه اسویلو نه ډک بوږنونکي احساس تاسو سره شریکوم او یو چغه وهم چې پښتون په سیمه امن غواړم پښتون په سیمه امن غواړم هو نن ستاسو بچي د خپل مشرانو نه سوال کوي چې په پښتنه خاوره دا سور اور چا بل کړی دی نن پښتانه بچي داسې خوارزار ولی دي زلمی بدحال ولی دي مشران دردېدلې ځپلې ولی دي په ټوله نړۍ کې زما په خاوره ولې اور بل دی زما سیمه ولې دهشتګرد دی او قتل و غارت سره مخ ده لکه څنګه چې شاعر وایي څوک یې اشر لبوزي څوک ترې لښکر جوړوي څوک یې اشر لبوزي څوک ترې لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي او د پښتنو ځمکه پسته فصلونه اوټو کوي او د پښتنو ځمکه پسته فصلونه اوټو کوي څوک پکې جنگ جوړوي څوک پکې سنگر جوړوي او وخت په ما باندې احسان کوي نو داسې کوي وخت چې په ما باندې احسان کوي نو داسې کوي مانا سرمنو باسي مال تر صادر جوړوي او داسې څوک نشته چې په دې رواني کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې په دې رواني کې لاس نه لري داسې څوک نشته چې کابل او پیښور جوړوي نو زما عزتمندو مشرانو نن ستاسو بچي د خپل مشرانو نه سوال کوي چې آخر ولې مونږ د دنیا په ضد ولې روان یو مونږ ترخګر ولې یو د پښتون بچي لا د قلم په ځای ټوپک چا په لاس کې ورکو مونږ ورولې ولې نه پیژنو دې ماشومانو ته دا اذیت ماحول دا دشمني او دا ترخګري چا په وراثت کې پرېښوده هلک خپلې فاصلې وهي لګیا دي هلک خپلې فاصلې وهي لګیا دي پښتانه یو بل لخپې وهي لګیا دي زما په سیمه د فخر افغان باچاهان فلسفه امن او فلسفه عدم تشدد ټوله دنیا مني همونږ بدنصیبه د دغه فلسفې نه دومره لرې ولې تللي یو پښتون چې مهمان نواز بهادر عزتمند او غیرتمند یادېدو نن پښتون دهشتګرد ترخګر او جنګیالی یادلی شي زه سوال کوم چې مونږ ماشومانو ته دا ماحول چا داسې په وینو سور پرېښی دی زما عزتمندو مشرانو نن مونږ د پردو جنگونو حشاق جوړ شولو پردي جنگونه مو په خپله خاوره باندې وکړل خپل بچي مو کترې کترې شول جوماتونه مو په وینو سر شول په سکولونو کې مو بچي لمبه لمبه شول هو لا پوهه نه شو 80,000 شهادتونه مو ورکړل هو لا پوهه نه شو حالانکه خپل وسایل لرو خپل قوت لرو جنتي ځمکه لرو خو بیا هم بې دره یو بې وره یو سپک یو رک یو لکه څنګه چې شاعر وایي د مودو نه د سیندونو خوا کې اوسو د مودو نه د سیندونو خوا کې اوسو خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي زما عزتمندو مشرانو ستاسو بچي به ستاسو نه دا سوال ضرور کوي
چې مونږ په دې جنتي خاوره دا دوزخي ژوند ولې تېروو. زما کور محفوظ نه دی، زما بازار محفوظ نه دی، زما جومات محفوظ نه دی، زما مدرسه محفوظه نه ده، زما سکول محفوظ نه دی، غرض چې ټوله پښتونخوا محفوظه نه ده. نو آخر د دې ذمہدار څوک دی؟ دا اور چا لګولی دی؟ د دې سهولتکار څوک دی؟ هر بچی د دې سوال جواب غواړي او دا سوال به د تاریخ په هره پاڼه کې لیکلی وي. او که نن پښتون بچي ته د دې سوال جواب ملاو نشو نو زما د هېواد د تباهۍ د بربادۍ او د پښتون بچي د بدحالۍ هم دغه مشران دي. راځئ چې ټول لاس په دعا شو. مونږ په هارونو تاسو غره کې دعا وکړئ، مونږ په هارونو تاسو غره کې دعا وکړئ، ښکلې پښتونخوا ته په مانځه کې دعا وکړئ. نه چې د سوات او ملاکنډ پیغلې سرتوري شي، نه چې د سوات او ملاکنډ پیغلې سرتوري شي، بیا د مور په غېږ کې په سلګو سلګو تې خوري شي. دنګې د خیبر شملې د شرم نه نسکوري شي. مونږ به ثوابې تاسو وانه کې دعا وکړئ، ښکلې پښتونخوا ته په مانځه کې دعا وکړئ. او اخره کې یو درخواست کوم، یو منت کوم. هر سیاسي ګوند سره په لاس کې یوه جنډه ده، چا سره شنه ده، چا سره سره ده، چا سره توره ده او چا سره برګه ده. خو بدقسمتۍ سره د امن جنډه هیچا سره لاس کې نشته. نو زه درخواست کوم چې دا ټول سیاسي جماعتونه خپلې جنډې رایوځای کې او یوه جنډه پورته کې او هغه یوه جنډه د پښتون د امن او پښتون د اتفاق او د یووالي جنډه ده. لا چې راغونډ په یو ډګر نشي، لا چې راغونډ په یو ډګر نشي، پښتون به چېرته معتبر نشي. د امن ناره زما مقصد دی. With the slogan of peace, with the slogan of unity, and with the slogan of Pashtun culture, I will be serving as a young cultural ambassador of Pakistan in the United States of America. So please, you all are requested to pray for me so that I can create a clear, positive, and good image of Pashtun culture and Pakistan. Thank you so much, dear Manana.